سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. نن راځمه البته یو کوټه ما په نظر کې نیولې چې غواړم د دې کوټې براورد وکړم چې د دې ابعاد موږ ته راکړی 15 په 4 کې چې د دې البته ټول هغه څه ضرورت دلته ترسیم شوي دي. هغه پلان ده، پلان اف سوپر سټرکچر وال ده او د دې پلان دغه سیکشن دی چې سیکشن دلته چې ده رسم شوی ده. دا مونږ د څه په طریقه باندې د مرکزی خط په طریقه باندې البته براورد د مرکزی خط په طریقه باندې مونږ چې کوو دا براورد کوو. چې د دې لپاره مونږ په تیر درس کې ویلي دلته د اندازو د تفصیل د مقدار د محاسبې جدول ده، دلته آیټم نمبر ده، د برخو تشریح ده، تعداد ده، اوږدوالی، عرض، لوړوالی، مقدار او ټوټل البته ټوټل کوانټیټي یا مجموعي مقدار. نو د دې لپاره په سر کې زه راځم د دې البته د دې کوټې لپاره زه ټول پیدا کوم. نو ټول څنګه پیدا کوم؟ زه راځم د A او B لیکم، که چیرته ولیکم زه ټوټل center to center length of all wall. نو که چیرته زه د دې د سنټر ته سنټر البته د سنټر نه تر سنټره پورې دا ټول زه پیدا کړم. نو دلته زه راځم لیکم A B له A نه تر B پورې جمع، راځم BC جمع CD جمع DE دا مساوي کی. لیکم AB قیمت لیکم د A نه تر B پورې دا سنټر ته سنټر څومره ده؟ 1510 یا په متر نیسم 15.10 متر جمع BC دیجی نه تر دیجی پورې 4.10 یعنی 4.3 جمع د CD دیجی نه تر دیجی پورې دا هم څومره ده؟ 15.10 جمع DE د دیجی نه تر دیجی پورې دا هم مونږ څومره ده؟ 4.10 دا مساوي کیږي. که چیرته زه دا محاسبه کوم راسمه 15.10 جمع 4.10 جمع 15.10 جمع 4.10 نو دا بسی 19.2. یعنی هغه ټول د دې وطاق ما څومره پیدا کړ؟ 19.2. نو زه راځم دلته جدول ته. په جدول کې اول په دې کې مونږ باید دا اول معلوم کو ټول خو پیدا کړ. نو د دې لپاره زه غواړم چې پیدا کړم د تهداب کندنکاری ده، د تعمیر د البته د تهداب او کرسی سنگکاری ده، د تهداب کانکریټ ده او داخلي دغه د احاطه دیوال ده البته خشتکاری. نو دا ټول زه غواړم چې کوم پیدا کړم. نو که چیرته زه راسم په اول سټپ کې راسم نمبر 1 اول نمبر description of item یا د برخو تشریح کې لیکم چې اول کې excavation and foundation یا د تهداب کندنکاری څنګه به پوښي. یو دانه ده
البته مونږ ټول په نظر کې نیولی ده. اوږدوالی مونږ دغه اوږدوالی دلته مونږ پیدا کړ 19.2 یعنې دغه ټول د دې اتاق اوږدوالی دا لیکمه 19.2 متره. عرض دې جې نه تر دې جې پورې البته دا عرض ما څومره نیولی ده 0.9 متره. لوړوالی د دې اوږدوالی څومره ده 0 نو دا لیکمه 19.2 ضرب 0.9 ضرب 0.9 15.55 نو دا کېږي 15.55 متر دا نو دا کېږي متر مکعب. دې ټوټل مجموعي 15.55 متر مکعب. اوس راځم دویم سټپ کې دویم سټپ کې چې پیدا کوم دغه لاندنی پی سی سی پیدا کوم. نو د دې لپاره ټول ده concrete in foundation یا concrete تحته. نو دا چې ده یو دانه ده اوږدوالی دغه ټول مونږ په نظر کې نیسو چې هغه مونږ پیدا کړ 19.2 متره. عرض د دغه جې نه تر دې جې پورې دغه عرض په نظر کې نیسو نو دا چې کېږي 0.9. هایټ لوړوالی له دې جې نه تر دې جې پورې دا لوړوالی د دې البته د دې پی سی سی څومره ده 0.10 دا ضرب کومه لیکمه 19.2 ضرب 0.9 ضرب 0.10 دا کېږي 15.18 متر مکعب. د دې ټوټل هم 15.18 متر مکعب کې. اوس په دریم سټپ کې راځم دغه د مونږ د کرسي سنګکاري څه ده په البته څو پټې لري چې هرې پټه ځان ته عرض لري. نو د دې لپاره دا مجبور یم زه جدا پیدا کړم. نو که چېرته راسم دغه اول سټپ ته یا ولیکمه 1 footing یا اوله پټه نو دا هم یو دانه ده. اوږدوالی دغه اوږدوالی نیسم 19.2 متره. عرض له دغه جې نه تر دې جې پورې څومره ده 8 سانتي یعنې 0.8. لوړوالی له دې جې نه تر دې جې پورې څومره ده 0.10. نو دا که چېرته زه ضرب کړمه ولیکمه 19.2 ضرب 0.8 ضرب در 0.10 3.45 نو دا کېږي 3.45 متر مکعب. راځم د دومې پټې ته دې ته راځم لیکمه 2ND footing یا دوهمه پټه. نو د دې هم ټول دغه ټول ده 19.2 متره. عرضې له دې جې نه تر دې جې پورې دا 80 و دا پاسنۍ څومره ده 50 ده. نو لیکمه 0.5 متره. لوړوالی د دې جې نه تر دې جې پورې څومره ده 10 ده 0.5
10 متره. نو دا که چېرته زه ضرب کړم ولیکمه 19.2 ضرب 0.5 ضرب در 0.10 2.8 متر مکعب. اوس راځم دغه سټیپونه خو ما پیدا کړل، البته د اوله پټه د دویمه پټه. اوس راځم له دیج نه تر دیجې پورې دغه کرسي دیوال پیدا کوم د کرسي سنګاري. نو که چېرته زه ولیکم په څلورم سټیپ کې د کرسي سنګاري، نو دا هم څومره ده؟ ټول دغه طول ده 19.2 متره. عرض له دیج نه تر دیجې پورې څومره ده؟ 40 سانتي 0.4 متر. لوړوالی له دیج نه تر دیجې پورې دا لوړوالی څومره ده؟ 80 سانتي یعنې 0.8 متر. دا که چېرته زه ضرب کړم 19.2 ضرب 0.4 ضرب در 0.8 نو دا کېږي 4.8 متر مکعب. نو زه راځم دغه دا ټول چې زه څه کوم دا ټول سره جمع کړم ولیکم 3.45 جمع 2.8 جمع 4.8 دا کېږي 10.3. یعنې ټول د سنګکاري برخه چې هغه موږ دلته پټه په نظر کې نیولې، نو دا ټول که مجموعه یې موږ حساب کړو مجموعه یې موږ څومره کېږي 10.3. اوس راځم له دې نه پاس خشتکاري زه پیدا کوم. نو زه که راسم په پنځم سټیپ کې راسم د احاطې خشتکاري یا بریک ورک. نو دا هم چې ده یو ده طول، دغه ټول موږ په نظر کې نیسو 19.2 متره. عرض ده، عرض څومره ده؟ د دیوال عرض 0.10 یعنې 10 سانتي 0.10 متره. لوړوالی له دیج نه تر دیجې پورې څومره ده؟ 3.50 یعنې 3.5 متره. نو دا که چېرته زه ضرب کړم 19.2 ضرب در 0.10 ضرب در 3.5 نو دا کېږي 0.16 دا کېږي 0.16 متر مکعب. نو دا څه د احاطې خشتکاري دا لیکمه ټوټل یې ده 0.16 متر مکعب. اوس راځم موږ ویلي چې پلستر هم پیدا کوو. پلستر دوه طبقې ده چې هم البته انساید او آوټساید یا داخلي او خارجي پلستر ده، دواړه په نظر کې نیسو. په شپږم سټیپ کې پلستر کاري، نو دا هم چې ده دا دوه ده. البته د دې هم داخل او هم خارج دواړه په نظر کې نیسم. نو که چېرته زه ولیکم طول ده 19.2 متره. عرض نلري. ارتفاع څومره ده؟ ارتفاع له دیج نه تر دیجې پورې دغه 3.5. نو که چېرته زه دا ضرب کړم 19.2 ضرب در 3.5 دا به 18.2
2.2 متر مربع. اوس که چیرته زه دا ټوټل پیدا کړم، البته دوه هغه دي، دوه طرفه دي، نو زه دا لیکم 2 ضرب در 2.2 متر مربع. نو دا به زه څه کوم؟ دا به ضرب 2 کوم، دا به یو سلو څلور دېرش متر مربع.